نن د کابل ښار داسې یو طولاني ترین بازار ته راغلی یم چې د کابل جلال آباد له عمومي سړکه سرچینه اخلي او خبر یاستئ په کوم ځای ختمیږي. خیر دې وي چې زه انجینر صاحب ستا د کور ودانې وي دومره خدمت خو دې خلکو ته کړی 3 متره سړک دې جوړ کړی دی. موږ دغه اوبو سره ډېر په تکلیف یو وروره. اوبو سره په تکلیف یاستئ؟ ډېر دومره دغه اوبو سره په تکلیف یې چې وروره د هغه ځای نه اوبه راځي او ونه لري دا د بسته کټوت اوبه دغه خوجرواش ته راځي. دلته وروره بوی کوي وروره مچان ورته راټولېږي وروره میاشتې خلک بیخي په تکلیف دي. نو چې په کوم ځای کې ما ګزارش او برنامه جوړه کړې ده دولت عاجل اقدام کړی د کور دې ودانې. باور وکړئ چې زه ډېر داسې په جیګه غاړه او په تندرست شکل باندې دا خبره کولی شم. و تشکر از چینل یوتیوب شما که میاد کوچه به کوچه میگرده مشکلات مردم نشر میکنه تا به گوش مسئولین برسه. جوان سپاس از شما تشکر میکنیم. بسیار مشکلات به ما خلق میشه او دن میشه اینجا. این مکتب نسوان خوجرواش است. بسیار طفل ما سیاسر مرد ریسفید هر کسی که سرک تیر میشه بسیار به جنجال است. تر هر څه لومړی سلامونه ګلونه او احترامات زولی ګلونه له طرفه د خپل خادم ورورو منه. ارزومند یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او صحتمنده اوسئ. نن د کابل ښار داسې یو طولاني ترین بازار ته راغلی یم چې د کابل جلال آباد له عمومي سړکه سرچینه اخلي او خبر یاستئ په کوم ځای ختمیږي. ان قریبه هغه د ترخیلو تنګي پورې دغه ځي. مګر ساخت و ساز ته هېڅ توجه پخوا نه ده شوې. اوس په یو سړک فقط را روان ده چې هغه د نړیوال هوایي ډګر څخه شروع کیږي او ګمرک به سره وصلوي. دې خلکو ته به هم یو څه نه څه اسانتیا رامنځته شي. خوږو او زړه ته رانږدې لیدونکو نن د کابل ښار نهمې ناحیې ښکلي یکتوت بازار ته راغلی یم. طولاني ترین بازار دی. جالبه بازار دا دی په دې دی چې داسې اوږد دی چې نسې روانې بیا د روانې شاټونه کلیپونه به در باندې ولي جان وګوري. خپلې خبرې به رالنډې کړم. راځئ د دې خلکو اخو فریاد مو واورو دوی سره د زړه خوالې مرکې مو وکړو. په څه کارو وخته دي یکتوت ته ولې یکتوت وایي. راځئ په دې تاریخچه سره لنډې زړه خوالې مرکې ولرو. ارزومند یم چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړئ او احساس ته ستومانه وي. بیننده‌های نازنین خوشبختانه باید بگویم که اینجا مختلف اقوام و قبایل زیر یک چتر زندگی میکنن. واحد هم دغه یوه لاره ده په یکتوت کې چې نه پوهېږم په تعداد د څونه خلق به دلته ژوند کوي. مګر هم خیر دې وي چې زه انجینر صاحب ستا د کور ودانې وي دومره خدمت خو دې خلکو ته کړی 3 متره سړک دې جوړ کړی دی. دا مخکې چې بیا کله لاړو هغه کلیپونه به هم در باندې وګورم. ولي جان به کوشش وکړي راویخلي. یعنی که یو رکشا او موټر سره مخامخ شو بیا تېرېدل ډېره په سخته او په ستونزمنه ده. سلام وروره ستړی مه شي. وعلیکم السلام. په خیر. څنګه یې وروره ښه یې؟ شکر ده الحمدلله. خپله ښې؟ مخکې له دې نه چې دواړه سره مصاحبه وکړو زه به یو زیره په تا وکړم. طبیبانو او ساینسپوهانو دا په ثبوت ورسوله کوم اشخاص او افراد چې د قطع ټیټ دي د هغوی عمر ډېر دی. وروره خو مونږ وروره بې سواده خلک یو تاسو ته به معلومات یې پوهېږئ. زیره مې در باندې بس کور دی ودان بچی دولې. اوس نوم دی نوم مې محمد ساروان دغه خوجرواش کې اوسېږم وروره. موږ دغه اوبو سره ډېر په تکلیف یو وروره. اوبو سره په تکلیف یاستئ؟ ډېر دومره دغه اوبو سره په تکلیف یې چې وروره د هغه ځای نه اوبه راځي او ونه لري دا د بسته کټوت اوبه دغه خوجرواش ته راځي.
دلته وروره بوی کوي وروره مچان ورته راټولیږي وروره میاشتې خلک بیخي په تکلیف دي نو شروع خو شوې ده که نه د سړک د جوړېدلو خو شروع شوې ده هغه خو وروره هغه بل سړک ده عمومي لکه چې میدان بل سړک ده دا د خوجرواش دا کلي سړک ده وروره دغلته مکتب هم دا د ماشومان واړه واړه وروره ځي اوبو کې غورځېږي باور وکړه سیاسر یې غورځېږي په دا اوبو کې نو موږ وروره دغه دولت دغه ښایست ده چې دغه بندوبست وکړي دغه بندوبست وکړي موږ ډېر په تکلیف یې او دې منطقې ته دغه د ما عمر 25 کاله شو دې منطقې ته بیخي کار نه ده سوی کنې ارګ سره وروره ډېره کمه مسافه لري چې ډېره نږدې ده خو مګم دلته هېڅ کار نه ده شوی موږ له دولت ور غواړو چې وروره دغلته دغه اوبه موږ ته ورکې کړي دغه سړک موږ ته را جوړ کړي وروره دغلته وروره دغه هم ښایست ده خوشحاله اوسئ په کوم ځای کې چې موږ برنامه جوړه کړې ده غږ مو جوړ کړی خوشبختانه باید ووایم کور دی د دولت ودان وي دا نه چې زه یو طرفه قضاوت وکړم د ګوتو په شمار خپرونې درته بېلې بېلې ښایم او تاسې لیدونکي هم قضاوت کولی شئ چې په کوم ځای کې ما ګزارش او برنامه جوړه کړې ده دولت عاجل اقدام کړی ده کور دی ودان وي باور وکړئ چې زه ډېر داسې په جګه غاړه او په تندرست شکل باندې دا خبره کولی شم او باید ووایي کوم چې زموږ غږ اوسه پورې ځمکې ته نه دی غورځېدلی ښه ګرانه وروره څه مصروف او څه کاروبار ولا وروره دغلته دوکانداري کوو دغه هم دوکان ده دغلته بس سهار راځو بس بېګا ځو خپل کور ته ملنګه دوه ګټې دې وکړې یو دې خیر ټول کړه بل دې وکړه وشمارل مخلوق خو ډېر ده دوستان رفیقان تېرېږي بس سړک دی سلام علیکم سلام علیکم وعلیکم بس دغه ژوند او زندګي ده نو ستا په ځای چې زه دې دوکان کې ناست وې دا ولې ته داسې وړکۍ پاتې ده چې السلام علیکم د سهار نه تر مازدیګره سلامونه ولې یو کس غټېږي نو دا خو وروره د خدای پاک کارونه دي چې واړه بابا د خدای پاک نه وړکۍ نه ته باید شکر وکړې کاشکې زه له تا نه نور ټیټ وې 25 کاله عمر دی د یو سل 25 نور هم تېر توکل په خدای هغه الله سره ده بس خوشحاله اوسید بیننده‌ی نازنین با کاکای ما هم یک نوبت میرسه امروز از این صحبت کوتاه میکنیم سلام کاکا جان خوش آمدید خوب است بخیر صحت خوب است زنده باشید شما خوب است بخیر است ریشت سفید شوی ایناله بکسری را شروع کردید دست اوگار کردید والا نه یک کمک دستم اوگار شده می کار چی خب دیمی کوچه کار میکنم دی کوچه بله خب خدمات ملی دیگه خدمات ملی خب بسیار خوب است خوب بیادرم اسم شما باشنده کجا هستین اسم من محمد ناصر است باشنده خوجرواش است این خوجرواش این کدام قریه است کدام ولسوالی است نه قریه است قریه است بله چرا برش خوجرواش میگن دیگه والا ای است از همون تاریخ ها دیگه سرش نام مونده شده به خاطر شما اصلا باشنده از این منطقه هستین نه من خود هستم من تقریبا 10 سال است اینجا زندگی میکنم از کدام مناطق و ولایت ها مردم اینجا آمده این منطقه را خوش کرده والا از هر ولایت مردم آمده دیگه فرض مثال از سمت لغمان سمت جلال آباد از جای هست دیگه طرف شمالی کسی نام از کلگی از منطقه پشتون هزاره ازبک ترکمن تاجک کل شهر یعنی اغوشی خوجرواش کلان است دیگه بله خب این منطقه سرچشمه‌اش از کجا است؟ ما از طرف سرک عمومی کابل جلال آباد که می‌آمدیم بسیار یک بازار طولانی بود. این خود سرچشمه‌اش دیگه از طرف یکتوت می‌آییم این منطقه خوجرواش هم تا بالاخره تنگی طرف خیلی میرسه. تنگی طرف خب شما چی کاروبار چی مصرفیت دارید؟ ما خب فعلا بیکار هستیم چند ماه به حساب کوچه کار می‌کنیم. به حساب کوچه کار می‌کنیم. خوش باشی بیادر. قربانت تشکر. زنده باشید. عزیزان شما خیلی خوش شدید. ببینید نازنین برنامه ما ادامه داره. پیش میریم یکتوت. یکتوت چرا یکتوت میگن؟ کاکا خو برای ما جواب نداد خوجرواش دیگه خوجرواش شد. خیر به هر صورت پیش میریم یکتوت هم با شما او قریه علی مردان نوآباد خب کوچه سعادت خب پیش میریم همین تو نقطه به نقطه امرای هموطنای خود مصاحبه کوتاه داشته باشیم. بیننده نازنین او خوږو لیدونکو یو ځل بیا ستړي مشي او ورکلی درته وایم او ارزومند یم چې ګزارش مو تر دغه وخته پورې کتلی وي. گزارش نه ده البته یو اجتماعي خپرونه ده. طولانی ترین بازار شهر کابل. سلام علیکم خوش آمدید. سلام به شما و تشکر از چینل یوتیوب شما که میاد کوچه به کوچه میگرده مشکلات مردم نشر میکنه تا به گوش مسئولین برسه. جوان سپاس از شما تشکر میکنیم. زنده باشی بیادر. اسم من فواد است باشنده کابل هستم. دمی قریه 30 سال میشه کنیم. 30 سال میشه که شما اینجا زندگی میکنید. این منطقه قریه علی مردان است؟
این منطقه قلعه علی مردان است و مربوط خوجرواش میشه اصلی. درست. دیگه سرک یکتوت بین خوجرواش یکتوت که میگن همین سرک است. درست. که این که سابق خامه بود، خانه ما اینجا 3-4 خانه بود، این سابق خامه بود. فعلا پخته شده این سرک دیگه از طرف یکتوت بسیار مشکلات به ما خلق میشه و دن میشه اینجا. این مکتب نسوان خوجرواش است، بسیار طفل ما سیاسر مرد سفید هر کسی که این سرک تیر میشه بسیار بجنجال است. راه نیست که پایین می او جور شوه که یعنی او پایین بروه. راه است، دوره جمهوریت کارش هم شروع شده بود تا می سنا سرک برش کرده بودن. باز جمهوریت که سقوط کرد دیگه کار از این توقف شد. دیگه نمیفهمیم فعلا که مراد درباره از این چی تصمیم داره. دیگه این مشکلات ما به گوش مسئولین رسانده شوه. ما از چینل شما اول تشکری میکنیم که به گوش مسئولین میرسونه. بعد از او از مسئولین تشکر میکنیم که مشکلات ما را رفع نظر میگیره. ان شاء الله در نظر میگیره و گرفتم زیاد جای ما رفتیم پیشتر ما در این مورد تمرکز کردیم. هر جایی که ما صدای مردم بلند کردیم خانه دولت آباد و زمونجا تمرکز بسیار زیاد کرده. خو امی او سرچشمهش از کجاست که بر شما یک قدر مشکلات؟ سرچشمهش از طرف فکر کو از آخری یکتوت از بازار یکتوت سرچشمهش گرفته میشه. یا این طرف اینجا به نام دند قاری یاد میشه پیشتر. دند قاری. دند قاری. از اینجا سرچشمه میگیره باز در پیش دند قاری دند میشه. یا وزی دیگه راه نداره که بره. باز اونجا دولت نایه یک ماشین نصب کرده که توسط ماشین دو نار بازاوش تخلیه میکنه میکشه. دیگه چرا نیست که یک پیپ چیزی بمونه که اون طرف انتقال شوه؟ آره خونم پایپ فعلا برش گذاشته. دیگه اگر دولت سر از این پلان گرفته باشه و جور کنه از طرف ترخیل کشیده میشه. اونجا یک نار بسیار بزرگ است اگر آوازی را بکشه میشه که اونجا آوازی اونجا رد شوه انتقال شوه. دیگه چیزی که ما بود شکایت ها را کردیم فعلا یک چیز مثبت رو یاد میکنیم. مهربانی که از دولت بسیار تشکری خاص میکنیم که یک کوچه به نام سعادت است، کوچه استقلال است، کوچه حاجی باباست که در تصمیم امارات است که یارا پخته میکنه به شکل اینا را در سخت و ساز گرفته دیگه. به شکل اساسیش بسیار هم به کارگرایش هم از زمین محل میگیره. از شرکت هم تشکری میکنیم، از دولت هم تشکری میکنیم که کوچه را به ما پخته میکنه و سهولت از به تمامی هموطنان ما بخصوص به ما که از یگان جای یک میمان یک چیزی میایه عزت آبروی ما حفظ میشه و میبینن کوچه ما هم ستره میشه. تشکری از شرکت، از دولت، از شما صدای ما را میرسانه به گوش مردم. وظیفه ما است. تشکر. زنده باشید و سلامت باشید. اوقات خوب داشته باشید. با امیدی که مسئولین صدا را بشنوه و دیگه هم اجرات بکنه. اجرات خو یک کمتون شده خود دیگه هم باید تمرکز زیاد داشته باشه. تشکر. شکایات کردیم و این چیز مثبتی که کار کردیم رو هم شما به تصویر بکشونید. خوش باشید. زنده و سلامت. زنده باشید. خو دوستانو یو ځل بیا ستړي مشیا ورکلی درته وایم په دې تنګو کوڅو کې دا ډېر پخواني ودانۍ دي. انجینر صاحب سره پاک لا زړه خواله کوو له مرکه ورسره کوو چې څنګه دلته هم ساخت و ساز روان دی. یو ځای ماشاءالله نه دی پته. سلام انجینر صاحب ستړي مه شئ. وعلیکم سلام. د ما نوم انجینر حسن الله فضلي د کیفیت د کنټرول انجینر یم په دې پروژه کې. ډېر ښه. دا پروژه د نهمې ناحیې مربوطه ده چې 11 ګذر یا د گاز سادات د گذر په نامه یادېږي. مجموعاً دلته 3 کوڅې تر کار لاندې دي چې مجموعي طول یې 800 مترو ته تقریبا رسیږي او د بانک جهاني د خوا نړیوال بانک د خوا تمویلیږي او تطبیق کوونکی یو ان پی اس دفتر دی چې موږ یو شخصي شرکت یو موږ ته دغه کار مخکې وړي. ډېره ښه. انجینر صاحب کومو څومره اندازه خلکو ته به په مجموع کې اسانتیا پیدا شي د کوڅو په مخ؟ یو خدا ده چې دا کوڅې پخېږي خلک به دغه د جامد او مایع کثافات نه خلاصېږي دغه محل به جوړېږي او بل روزانه په حدود 10 نه ته 15 کسان په دې کې بوختي په کار باندې لګي. انجینر صاحب تمویل خو یاد ک نظارت د کابل ښاروالۍ پکې شته؟ بله 100% ولې نه. دا ټول کارونه چې دي د نهمې ناحیې د ریاست تر نظر لاندې کار کیږي او ناحیه او دلته خلک او د گذر وکیلان ماشاءالله د موږ سره ډېر ښه همکاري لري. خوشحاله اوسئ. او دا کار انجینر صاحب دا کم کاریګر چې دلته په کار باندې اخته دي دا د محل خلک دي کله بل ځای؟ بله دا د دې پروژو اصول هم دغه دي. اصلا تنها هدف دا نه دی چې کوڅې جوړې شي. د دې پروژو نوم اشتغال زایی ده او یا لیبر انټنسیو چې ورته وي. بل هدف اساسي دا دی چې خلکو د کار و بار زمینه مساعده شي.
په دې کې زیات کارګر لګېږي. فعلا د موږ ابتدایي کارونه دي، آینده کې د موږ د کارګرو تعداد کېدای شي 80 یا 80 ته ورسېږي. قدرمن شي انجینر صاحب، ډېره مننه. ډېره مننه. سلامت اوسئ. خوږو دوستانو، زړه ته رانږدې مینوالو سلامونه یو ځل بیا ستړي مشي درته وایم، په دې امید چې احساس مو د ستومانۍ نه وي کړی او ستړي شوي نه یاستئ. یو مرکه به د دې ورور سره هم راوالو او دلته در باندې یو لنډه ویډیو د یو ځای ګورم، جالبه ځای دی. داسې یو سړک دی، داسې یو په درز کې کار روان دی چې بیا پرې بله برنامه لرم. سلام ستړی مه شي وروره. سلام بابا، ښه یې جوړ یې؟ ژوند زندګي شکر دی. او نوم دی؟ عبیدالله. عبیدالله. نوم د خپله ځان ته ایښی؟ نه. چا ته یې؟ پلار به مې ایښی راته نه. تپوس یې نه دی کړی؟ نه نه مې دی باید کړی دی که نه؟ څه مصروفیت دی؟ بس ولا همدغلته راوتي یو کار ته. د څه شي کار دی؟ دلته هم جمپین لګولی. ها دا د تازه میوې دپاره؟ نو حال څنګه نه دی؟ زما بس کمرمین لګوي ته لکه چې ورسره ډېر خېټور ښکاره شو. نه لګې در سره کنه. عبیدالله جانه، ها. د دې منطقې خلک په مجموع کې په څه کاروبار اخته دي؟ بس ولا هر سړی بس سهار وځي او ماښام راځي نو. ته د ننګرهار یې؟ او زه د ننګرهار. کومې ولسوالۍ؟ چپلیر. دا چپلیر دی. چپلیر کې لندن شته؟ نه نشته. شته ګوره، زه وایم یو کلی د لندن په نوم دی. نشته پکې. نشته پکې؟ ښه دا صحیح ده، زه به دې وایي نشته دی. بیا هلته نقشه کې وګورئ دوستانو. ښه ګرانه وروره، څنګه دې دا ځای غوره کړی دی د کابل په ښار کې اوسېدلو دپاره؟ بس ولا ښه دی، اوړي کې د دې هغې جمپین سیزن هم یو د میوې سیزن وي. او یا جمپین دی سیزن. جمپین څه معنا دی؟ منه خو ولاکه زه پوه شوم. جمپین خو موټر ته لګي. ماشومان د اختر کې چې دغه کې اختر د سیزن دپاره هم دا جمپین راوړی دی. ښه هغه شی دی دوستانو. ولي جانه بیا دې ته راواله که نه سړی، دا خو ډېر د کار سړی دی که نه. دې ته چې وخېږي څو متره جګېږي بېرته راټیټېږي که نه؟ بس چې څومره د خپو کې زور یې هماغومره جګېږي. هماغومره جګېږي هماغومره ټیټېږي. ښه خوشحاله اوسې ګرانه. څنګه دی درآمد څنګه دی؟ څنګه کاروباري؟ بس ولا شکر دی. خوشحاله یې د خپل کاروبار نه خوشحاله یې؟ خدای دې تل خوشحاله لره، ژوندی اوسې. د خلکو برخورد سره څنګه دی د دې منطقې؟ ښه دی ولا ښه خلک دي؟ ښه خلک دي. ډېر اوږد بازار نه دی؟ بس ولا بس کابل بازار دی نو. زه وایم چې کافي اندازه ډېر اوږد دی. هغه د یکه توت نه شروع کېږي همداسې په خوجراوه ډېر غټ بازار. غټ بازار دی که نه؟ ځه خوشحاله اوسې عبیدالله جانه، قدرمن شئ، ژوندی اوسې. مننه. خوږو لیدونکو، ورځمه تاسو ته چې مې هغه کوم ځای ښوده مله یو په درز کې کار روان. دغه په درز کې کار دغه دی. په ډېر تعداد کورونه هم ړنګ شوي دي. څوک به خفه څوک به خوشحاله. دا بچایي کارونه دي، راځي به پکې. وطن دی دغه تر شا چې مې کوم بیکګراونډ ګورئ خوږو لیدونکو، د کابل ګمرک یا نوي سړک سره دغه سړک وصلېږي. بربري موټرې به په دې باندې انتقالېږي د میدان په لور. یکه توت بازار نور هم پاتې دی. کلیپونه به راسره وګورئ تاسې، او ما ته به نور اجازه راکوئ. نو کوم زموږ چینل وي سبسکرایب کړی در سره ضرور لایک کمنټ شیر او سبسکرایب کړئ. ښکلي ښکلي کمنټونه ولا ګیله منې منه کوئ، کمنټونه ډېر باید راته ویې کړئ. تر یو بل ښکلي او ځانګړي ګزارش زه صاحب الله صافی سره د قدرمن ټیم البته یوه یادوري کوم د دې وطن په آبادۍ کې چې موقع په لاس درځي لږه لږه برخه واخلئ. زموږ مشر ورور چې بیچاره په ډېرو کم امکاناتو باندې لګیا دی، هڅه کوي د هېواد د مختلفو نقطو بالخصوص د رغنیزو چارو کلیپونه، ویډیوګانې البته زموږ په وسیله جوړوي، خو مالي امکانات او مسایل ټول هغه بیچاره په غاړه اخیستي دي. همداسې تاسې هم په شکل د اشکالو هڅه او کوشش وکړئ چې لاس په لاس شو وطن ته ترقي او آبادي ورکړو. تر یو بلې ګزارش مو پولیو بخون که خدا سپارمات چیرې چه سلام